د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوارنټین شوی. السلام علیکم، وخت مو بخیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له هغه وروسته کوارنټین شوی چې چین ته یې سفر وکړ. د پاکستان رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان ولسمشر عارف علوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې دوشنبې په ورځ چین ته تللي وو چې بیرته له راګرځېدو سره سم شاه محمود قریشي کوارنټین شوی دی. په راپورونو کې ویل شوي چې شاه محمود قریشي به له یوې تر 5 اونیو پورې په دغه حالت کې وي او له هغه وروسته به وکتل شي چې څه وکړي. همداراز شاه محمود قریشي هم له رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ډاکټران د هغه طبي ازمایښتونه اخلي او هغه د احتیاط په موخه کوارنټین شوی دی. دا یادولو ده چې په پاکستان کې د کرونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 240 پورې رسیدلی دی او پرون د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ولس ته په وینا کې ویلي چې هغوی نشي کولی ښارونو ته کوارنټین کړي او له ستر اقتصادي زیان سره به هم مخامخ شي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې د کرونا وایروس به حتما خپریږي ځکه لویو هیوادونو یې مخه ونه شو نیولی. نو له خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې د روغتیالانو لارښوونې عملي کړي او تر ډیره هڅه کوئ چې کورونو کې پاتې شئ. هغه په دغه وینا کې دا هم ویلي چې پاکستان دومره امکانات نه لري چې د کرونا وایروس مخنیوی پرې وکړي او له نړیوالو یې غوښتنه کړې وه چې له دوی سره دې مرسته وکړي او همداراز دوی ته ورکړل شوي پورونه دې هم معاف کړي. قدرمنو دوستانو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه چې تر دې مهاله را سره یاستئ.